بلخ ولایت کې د والیبال فدراسیون رئیس او په ولایتي چارو کې د ملي فدراسیون مرستیال د یادو سیالیو څرنګوالي ته په اشارې وویل چې دغه لوبې به د یو لیګ په سیستم کې ترسره کیږي. نوموړي زیاته کړه چې له دې سیالۍ څخه یې موخه د ورزشي ټولنې وده او پراختیا او همدارنګه د غوره ورزشي څیرو پیژندنه ده. تمه ده چې دغه سیالۍ به 10 ورځې دوام ولري او 12 ټیمونه به پکې لوبیږي. این مسابقات بین 12 تیم است. مدت 20 روزی مسابقات دوام میکنه. ما یک وقفه در این مسابقات داریم که در روز عید وقفه داریم، بعدا با دوباره مسابقات شروع میشه. روز یک مسابقه داریم در این میدان. هدف این مسابقات چهره‌های خوب برای تیم منتخب بلخ و جوانان بلخ است. شما میبینید که مسابقات بسیار منظم و با سیستم دور و سیستمی که هیچ اعتراض درش نباشه و سیستم گرفتیم و مربیای خوب در دستشان قرار داره. ورته مهال د دنیا استانبول ورزشي ټولنې مسؤل د ملي یووالي په رامنځته کېدو او ټینګښت کې د ورزش پر اهمیت خبرې وکړې او ډاډ یې ورکړ چې د ورزشکارانو له فعالیتونو څخه به په هر اړخیزه توګه ملاتړ کوي او دوی ته به په دې برخه کې لا زیات فرصتونه رامنځته کوي. ما تصمیم داریم که از ولایت بیرونی را ما دعوت بکنیم. ولایت پلانا در برنامه ما هست. در آینده نزدیک ان شاء الله ما در سطح افغانستان مسابقات برگزار میکنیم و ما بسیار خوش هستیم که چنین یک برنامه برای ما مهیا شده که ما تونستیم پروژه را تطبیق بکنیم. له دې سره د بلخ ولایت یو شمیر ورزشکارانو د بلخ ولایت د سپورت له مسؤلینو او پانګوالو وغوښتل چې په یاد ولایت کې د ورزشي برنامو د پراختیا او د ورزشي څیرو د فکري ودې په موخه دی له دغه برخې څخه ملاتړ وکړي. هموطنان عزیز و کسایی که بلند رتبه است از اینا درخواست داریم که ما را کمک کنن، حمایت کنن که تا همین سطح والیبال و تمام ورزش‌های دیگر پیشرفت کنند. تدبیر همچون مسابقات در خاطر رشد جوانان بسیار موثر است. بخاطر ما میتونیم از این مسابقات چهره‌های برتر انتخاب کنیم در تیم منتخب ولسوالی ما و تیم منتخب ولایت ما. د یادولو وړ ده چې د دغه پړاو سیالیو لګښت به د یما پټرولیم شرکت له لورې ورکول کیږي.